ګرانو مینوالو دا د سلمان افریدی او جناب نن دته د شپونکي والا کیسه کومه و یو شپونکي او ګډې مډې به سره ولې کنه په دغه کې جناب روجش ولا چې روجش ونه دته په پته نه لګیدا چې را اختر مختر بس سیستم یا میاش څوک براته و یا نه نو د داسې چلو کو کنه چې یو منګي او کته په منګي کې به د ګډو نه نه د دې ګډې به یو پچا ورا چوله کنه یو پچا به ورا چوله نو چې یو روجه به تیر شو یو پچا به وروا چوله چې دوه به تیر شي دوه به وروا چولې همدغه سي ورا چولې چې بس وي دیرش پوره شي نو ماته په پته لګيږي چې پورا دیرش روجیش به او ورپسې سبا اختر دی نو د خدای قانون د ګور نو د منګي اخ نو یو ورځ یو ګډ رااله کنه چې یو ورځ یو ګډ رااله نو دغه ګډ نه دی دغه ګډې په دې منګي کې سم ډېرې پچې وکړلې کنه نو چې کله داسې روجې لګي ور ډېرې شوې 15 شوې یا 16 شوې یا 28 شوې کنه نو د منګي را واغستو چې را ویش مارم چې سو روجې پاتې دي او په اختر کې څومره وخت دی کنه نو په هغې کې خو هغه ګډې پچې کړې وې په منګي کې کنه ښې ډېرې نو د چې دا اوس راواغستو نو شمارلې نو منګي سم ډکو کنه نو زما په خیال د بیخي د 60-70 نه مغه پچې ورواړولې چې ورواړولې نو دا شپونکی نه دی دا شپونکی وای خدایا پاکه ما خو د وړوکي اختر غم کولو او وای دا خو را سره په ایمان چې غټ اختر هم تیر شوی دی نو ګرانو مینوالو دا د شپونکي کیسه وه او داسې ډېرې کیسې د سلمان افریدي سره به جناب تاسو واورئ تاسو به ګورئ تاسو به جناب انجوی کوئ نو دغه چینل سبسکرایب کړئ دا لایک کړئ او نوې ټوکې ټکاري نوې لطیفې جناب د سلمان افریدي سره جناب بالکل ستاسو دپاره چېرته مزئ مونږ سره اوسئ